د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ملي ورځې په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پیغام. د وسلوال پوځ ټولو منصبینو د شهیدانو کورنۍ او شریفو او درنو هیوادوالو ته د کب د نهیمي د افغانستان د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ملي ورځې مبارکي وایم. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شهیدانو ته چې ځانونه د هیواد د ځمکني بشپړتیا ملي نواميسو او لوړو ګټو څخه د دفاع په برخه کې قرباني کړې د خدای تعالی په دربار کې د فردوس جنت او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټپیانو ته بشپړ روغتیا دعا کوم. تاسو زړور او اتل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي بنسټونو پورې تړاو لرئ. تاسو د اساسي قانون ساتونکي د ملي یووالي ټینګښت او ملي اقتدار د حاکمیت ملاتړي یاست او ستاسو مبارزه د دې لامل شوه چې دښمن هغو موخو ته چې ټاکلي وي ونه رسېږي. ستاسې هڅې د دې لامل شوې چې سربیره پر دې چې تهاجمي حالت ته شي د هیواد 10 ولسوالۍ د دښمن له شتون څخه پاکې او د افغانستان د اسلامي جمهوریت حاکمیت پکې ټینګ کړی. هغه لاسته راوړنې چې د تروریزم پر وړاندې مو د جنګ په جبهه کې ترلاسه کړي او هغه ظرفیت او وړتیا چې اوس یې لري ټول د خلکو بېلابېلو اقشارو د ملاتړ محصول دی چې ستاسو ملاتړ او لا پیاوړتیا په برخه کې سرتاسري اجماع لري. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسي جرګې او جمهوري ریاست ټاکنو د امنیت په ټینګښت سره یو ځل بیا ثابته کړه چې بېپرې مسلکي او ملي ځواکونه دي او په ټول افغان ولس پورې تړاو لري. تاسې پر دغو هڅو په ولسواکه ټولنه کې د یو مهم اصل په توګه بنسټیز ولسواکۍ ته د زمینې برابرول تمثیل کړل. د وسلوال پوځ اعلی سر قومندان په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې زما ملت او نړیوال ټولنې ملاتړ څخه برخمن یاست او ستاسې د تمویل تجهیز او روزنې په برخه کې به تر بل هر وخت زیات هڅې وکړو. د هیواد د لومړي خادم په توګه زما توضیحګري د امنیتي او دفاعي سکتور د رهبري هڅې او ستاسې سرښندنې مېړانه د دې لامل شوه چې د پام وړ تاوتریخوالي له کمولو شاهد اوسو. زه بشپړ باور لرم هغه ډول چې د دښمن په وړاندې د جګړې په ډګر کې ولاړ یاست او په مېړانه د وطن او خلکو دفاع کوئ او هغه ډول چې د پام وړ تاوتریخوالي کمولو ونه کې مو پیاوړي ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت ژمنې نندارې ته وړاندې کړې سوله چې الهي امر دی او زموږ د ټولنې او خلکو اړتیا ده په بریالیتوب سره منزل ته رسوي. ژوندی دې وي افغانستان او زموږ زړور او اتل ځواکونه. ډېره مننه چې ویډیو مو سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلی ویډیو الله پامان.